جانانه خوله کې مې اوبه واچوه وی اوبه نشته زه د تندې نه مړ کېږم اوبه نشته وی خیر دې خپلې تندې زه لږ وار وکړه وی خیر دې ته خپلې تندې لږ وار وکړه وی خیر دې اوبه خو میلاو شي نو لږ وار وکړه او زه د تندې نه مړ کېږم لږ وار وکړه زه د تندې نه مړ کېږم لږ وار وکړه غزل او شعر کې فرق کولی شي جی اودي غزل څنګه او شعر څنګه غزل دی لکه وی ښکلي به بلا وي په جهان او دا هم غزل دی او لکه او شعر خو لکه شعر وي دغه وي پلان نه راځي یا نه راځي پلان نه راځي یا نه راځي څه ورسره وکړمه خو پلان نه راځي دا خو تاسو ته بالکل ډېر ښکلي شعر هم ویلي مونږه دغه ډېر ښه شاعري مو ویلې کوم داسې شاعران دي چې تاسو سټډي کوئ او خوښ هم دي په جدید شاعرانو کې جی دا دانش صاحب ډېر ښه زبردست دانش صاحب او بس دغه مې خوښ دی د شاعرۍ ته هم لکه سټډي کوئ او ګورم جی او په سندرو کې مې کرام خان جي په سندرو کې کرام خان واه جي به دواړه د هغه یاد کړه چې بس مطلب دانش صاحب خو پښتو ډېره مخکې بوتله او کرن خان هم بس خپل کوشش شروع کړی دی دغه سندرې مندرې وي نو خط لکه مطلب تاسو صرف دانش صاحب سټډي کوئ دانش صاحب ډېر ښه قدرمنو فرمان کسکر صاحب خو د مینې نه د خلک زیاتر تورې مو د مینې نه که نه ډېر مختلف نومونه له خلکو ایږدلي دي خو په دې کلي کې چې زه راتلمه نو ما د فرمان صاحب معلومات کو نو ډېر کم به خلک پېژندو خلکو به تورې ورته ویلې ځکه د مینې نه او کسکر خو د تحلس دی نو اصل کې فرمان کسکر صاحب که نه ډېر نور شعرونه شریک کوو جی یو شعر ته به ووایم یو شعر راته رایاد شو دوره غټ نه وي چې په لاره به وتلې دوره غټ نه وي چې په لاره به وتلې په غریب به سلام نه وي چې په لاره به وتلې دوره غټ خو نه وي په لاره به غوتلې او په غریب به سلام نه وي چې په لاره به غوتلې غریب ته به دې وي مال سپلی پاکې کا غریب ته به دې وي مال سپلی پاکې کا او وي خان سړی خیر دې یو روپۍ خو وله ورکړه که نه خان سړی یو روپۍ خو وله ورنه که وي مور یې هلته په تمه ناسته زوی مې چېرته تللی وي مور مې هلته په تمه ناسته چې زوی مې چېرته تللی غنوم یو روپۍ پسې خو تللی هغه یې ولم ورنه خط دې کړی ډېره مننه قدرمنو د ده شاعري خو تاسو وکتله حقیقت زما پر زړه کې مې یو اغ جوړ امید دی چې تاسو په دې زړونو کې به عکسونه جوړ کړي ډېره مننه